السلام علیکم قدرمنو، زموږ نن موضوع د اسرائیل او د فلسطین شخړه ده. البته دا موضوع نن سبا ډیره ګرمه ده. موږ راځو د دې موضوع تاریخي سیر ته ګورو. د تاریخ په اوږدو کې موږ دا مطالعه کوو او د تاریخ د کتو څخه وروسته موږ ته به دا جوته شي، موږ ته به دا څرګنده شي چې اسرائیل د فلسطینیانو سره ظلم کوي، د هغوی کورونه نیسي، له هغوی له کورو باسي، د هغوی خپل عبادتخانو ته نه پرېږدي. فلهذا موږ پایله کې دې ته رسېږو چې اسرائیل ظالم دي او فلسطینیان چې دي مظلوم دي. نو هر ډول چې وي د هغې سره باید مرسته وشي. نو راځو خپلې موضوع ته، اسرائیل فلسطین کانفلیکټ ته راځو. دا باید په یاد ولرو چې په 1993 کال کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ اړیکې ډېرې ښې شولې، ځکه دغه دواړو هېوادونو یو بل په رسمیت وپېژندل او له دې څخه وروسته یې دا وعده وکړله چې د یو بل خاوره به نه اشغالوو، د یو بل ته به مشکل نه جوړوو. خو له هغه څخه یو یا دوه کاله وروسته آهسته آهسته حالات خراب شول، تر دې چې نن سبا موږ ګورو 2020 کال کې دا وضعیت نور هم خراب شوی ده. په هر صورت لومړی راځو دغه د اسرائیل او فلسطین د کنفلیکټ یا د شخړې دغه تاریخي بهیر ته ګورو. که موږ تاسو وګورو، که تاسو قرآن مطالعه کوئ، یهود چې دي د عادیانو په تاریخ کې بدترین قوم ګڼل شوی ده. دلیل یې دا ده چې دوی به د هر پیغمبر نافرماني کوله، د یعقوب علیه السلام، همدارنګې د سلیمان علیه السلام، همدارنګې د موسی علیه السلام، تر دې پورې چې پیغمبر علیه السلام په وخت کې هم پیغمبر علیه السلام سره دوی کوم تړونونه کړي وو هغه یې مات کړي دي. نو په همدې اساس باندې چې دا الله جل ډېر بدبخته قوم ګڼلی ده او په همدې اساس هم په نړۍ کې د دې خاص ځای نه لري. نو هټلر څومره زیات ووژل، همدارنګې د فلسطین په اوسنۍ جګړه کې هم ډېر ووژل شول. د ویتنام په جګړه کې هم چې امریکایانو سره وو هم ډېر ووژل شول. د افغانستان په جګړه کې هم مري. خو په هر صورت نو که موږ داسې نړۍ ته وګورو، مخکې له دې چې فلسطین کې دوی د اسرائیلو یو هېواد رامنځته کړي، تاسو د نړۍ کې وګورئ چې دغه مختلفو هېوادونو کې یهود اوسېدل. تاسو نقشې ته کتلی شئ، مختلفو هېوادونو کې دوی په مختلفو وختونو کې دوی څومره نفوس لري. تاسو د نقشې ته کتلی شئ او هغه څخه معلومولی شئ چې یهود پخوا وخت کې په کوم ځای کې اوسېدل. خو بالاخره په 1896 کال کې یو اتریشي هنګري تبع چې د خپله ژورنالېسټ و، د تیودور هرزل په نامه باندې، د زیونیزم حرکت شروع کړ. زیونیزم مفکوره یې تیوري یې وړاندې کړه. د دې زیونیزم مفکورې نه هدف دا ده چې باید یهود یو مستقل او ځانګړی هېواد ولري، خاوره ولري، تر څو ټول یهود هملته سره راټول سي، هملته سره واوسېږي. خو دا باید په یاد ولرو چې له د تیودور هرزل څخه مخکې هم داسې ځینې حرکتونه وو چې د یهودو پیروي یې کوله او هغه ته به یې لور آف زاین به یې ورته ویلې. نو د همدې پراپاګانډا به یې کوله چې باید یهود یو ځای ولري. نو نه تنها تیودور بلکې تیودور څخه مخکې هم د یونیزم لپاره سازمانونو کار کاوه. نو همدا پراپاګانډا د دې سبب شوله چې په 1881 کال کې تاسو وګورئ، 1881 کال کې ډېر زیات اندازه باندې یهودیان د نړۍ له مختلفو ځایو څخه فلسطین ته راغلل. اوس سوال دا ده چې یهود ولې فلسطین ته راغلل؟ یهود ځکه فلسطین ته راغله چې دوی وایي چې دغه فلسطین بیت المقدس زموږ لپاره د دنیا الخوا یو مقدس ځای ده. فلهذا دوی همدلته راغلل او همدلته سره دېره شول. نو باید په یاد ولرو چې په دې وخت کې تنها فلسطین د اسرائیلو په نوم هېڅ هم نه و. یعنې په دغه وخت کې چې دا تنها فلسطین و او د اسرائیلو په نوم باندې هېڅ هېواد نه و او نه اسرائیلو کوم دلته نفوس لاره یا کومه خاوره ته کنټرول لاندې کړې وه، بلکې په دغه وخت کې دا خاوره چې کومه د فلسطین ده دا د عثماني خلافت تر کنټرول لاندې وه او دلته په دې د خلافت په مابین کې به یهودو همدارنګې عیسویانو او مسلمانانو به ټول ګډ ژوند کاوه. دلته راځو 1915 کال چې لومړی نړیوال جنګ جریان درلود. برطانیه، فرانس او عربان د عثماني خلافت پر وړاندې جنګېدل. دلته برطانیه 3 تړونونه وکړل. لومړی تړون برطانیه له
عربانو سره وکړه، عربانو ته یې وعده ورکړله چې تاسو سره موږ دوه وعدې کوو. وعده دا ده چې له سوریې څخه نیولې تر یمنه پورې باید یو عربي هېواد جوړ سي. دویمه دا خبره چې دغه فلسطین چې کله د عثماني خلافت څخه ترلاسه کړو یا کله چې عثماني خلافت شکست وخوري نو فلسطین به عربانو ته ورکوو. او دویم تړون دلته چې دا برټانیې د یهودو سره هم وکړ، یهودو ته یې وعده ورکړله چې تاسو ته موږ فلسطین د عثماني خلافت د شکست څخه وروسته درکوو. او دریم دلته برټانیې د فرانس سره هم یو پټ تړون وکړ. په دې تړون کې ویل شوي وو چې کله چې عثماني خلافت شکست خوري منځنی ختیځ باید د برټانیې او د فرانسې ترمنځ دا سره بیل شي. نو هماغه و چې دغه فلسطین برخه چې د برټانیې ته ورغله او برټانیې بیا آهسته آهسته یهودان راوستل. په هر صورت دا وروسته واضح کوو. نو له 1918 کال څخه تر 1948 کاله پورې فلسطین د برټانیې په لاس کې و. په همدې وخت کې هټلر لخوا یهودو قتل عام کېږي او اکثره فلسطین دغه یهودان اکثره فلسطین ته راځي. خو بیا وروسته د برټانیې لخوا دغه یهودو ته اجازه نه ورکړل کېږي تر څو د فلسطین خاورو ته را داخل شي. خو دلته بیا د یهودو نشنالیزم رامنځته کېږي او تر دې پورې چې اکثره یهودیان همدې خواته راځي. تاسو دلته نقشې ته وګورئ چې په همدغه کال کې 1917 کال کې دا ټول فلسطین ده او دلته ډېر کم دغه شنه شنه چې تاسو وګورئ دا د ابي غوندې دا اسرائیل پراته دي. نو دا ټوله خاوره چې ده دا د فلسطین خاوره ده. همدارنګه په 1940 کال کې هم نو دا چې د یهودو نشنالیزم ډېر زور اخیستی و. 1940 کال کې د برټانیا په خلاف فلسطین راجګېږي، فلسطینیان راجګېږي چې باید نور دغه د فلسطین خاوره مستقله شي او خپل فلسطین د ځلېدو غوښتنه یې ترې وکړه. بالاخره په 1948 کال کې برټانیا له دې ځایه وځي او برټانیا یهودو او همدارنګې مسلمان فلسطینیانو ته وایي چې تاسو په خپله پوه شئ، خپل هېواد هم پوه شئ، څه رقم تقسیموئ. خو دوی سره په تقسیم سره موافق ځکه نه شول چې نه کېده نو هماغه و چې دا مسؤلیت ملګرو ملتونو سازمان ته ورکړی شو. کله چې په 1940 کال کې ملګرو ملتونو سازمان ته دا فیصله ورکړه شوله چې تاسو د فلسطین خاوره تقسیم کړئ د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ، نو تقریبا له 55% څخه نیولې تر 50% پورې دا خاوره اسرائیلو ته ورکړل شوله او له 43 څخه نیولې تر 45% پورې دا فلسطینیانو ته ورکړل شوله او بیت المقدس به د نړیوالو کنټرول لاندې وي. او دې کې دا تړون کې دا موافقه هم رامنځته شوله چې باید جروسلم یا بیت المقدس باید د نړیوالو تر کنټرول لاندې وي. اسرائیلو د دې پلان پخلی وکړ او د خپله خاورې لپاره یې د اسرائیل نوم غوره کړ او هماغه ځان ته خپل هېواد وګاڼه. خو په دې کار سره تقریبا چې 1940 کال راځي د فلسطین همسایه عرب هېوادونه خوښ نه وو او اسرائیلو سره یې لومړی د عرب جنګ یا جګړه شروع کړله چې په دې جنګ کې اسرائیل کامیابېږي او عرب ناکامېږي. نو کله چې په 1940 کال کې دا جګړه ختمېږي 1939 کال کې دا جګړه ختمېږي نو دې جګړې پایله دا شوه چې غزه چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا نه وه، تاسو دا وګورئ دغه د غزې ساحه ده غزه او دغه اوس ټول تقریبا دغه زیړ غوندې چې ده دا ټول اسرائیل ده او فلسطین سره دوه خاورې پاتې، یو دا غزه ده او بل دغه ویسټ بانک یا غربي بانک ده چې دغه د 1948 کال جګړې سبب دا شو چې دا غزه ټوله مصر ته ورغله، مصر تر خپل کنټرول لاندې کړله او دا ویسټ بانک چې ده دا بیا اردن تر خپل کنټرول لاندې کړ. نو فلسطین ته په حساب هېڅ هم پاتې نه شول. نو هماغه و چې تقریبا په همدغه وخت کې 7 لکه څخه زیات فلسطینیان عرب همسایه هېوادونو ته مهاجر شول چې دې ته د 1940 فلسطین اکسوډوس ورته وایي. نو په 1960 کال کې د عربو اسرائیلو دویمه جګړه کېږي چې دا 6 ورځې دوام کوي. په دې جګړه کې بیا اسرائیل عربو ته شکست ورکوي. نو اسرائیل نه تنها دا چې غربي بانک یا ویسټ بانک او غزه نیسي بلکې دغه د مصر ټوله جزیره چې ایجپت پنسلوینیا ورته وایي دا یې هم تر خپل کنټرول لاندې کړله او دا یې هم ونیوله. همدارنګه په 1903 کال کې یو بل جنګ کېږي د دې ترمنځ چې هغه دومره مهمه نه ده. په هر صورت په 1964 کال کې فلسطین
خپل هیواد غواړي، نو په همدې کال کې د فلسطینین لیبریشن ارګنایزیشن یا PLO د فلسطین د ازادۍ سازمان رامنځته کېږي چې دې ته الفتح هم ویل کېږي. په لومړیو وختونو کې دغه سازمان د وسلې څخه کار اخیسته تر څو اسرائیل له خپلې خاورې وباسي، خو په همدغه ورته وخت کې دغه سازمان چې دا د اسرائیلو او د امریکا لخوا نه تروریست اعلان شو. عجیبه خبره خو دا ده چې څوک د خپل هیواد ازادي غواړي او اشغالګر باسي، هغوی ته دوی تروریست. خو د بل پوینټ آف ویو نه که موږ ورته وګورو، دا خپله خلک دي، خپل د باندې ظلم شوی ده او خپل دفاع لپاره کار کوي، نو یو خوا تروریست بلل کېږي، یو خوا چې د خپل دفاع لپاره کار کوي. فلهذا تاسو که وګورئ دلته خپله سړی پوهېږي چې پر مثال دغه موضوع اصلا د چا لخوا نه سپورټ کېږي. خو بالاخره په 1904 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې لخوا د PLO یا د فلسطین لیبریشن ارګنایزیشن دا په رسمیت پېژندل کېږي او وایي چې بالکل دغه ګروپ کولی شي چې د فلسطین استازولي وکولی شي. خو عمومي اسامبلې دومره مهم هم نه ده په هر صورت. په 1908 کال کې د اسرائیل او د مصر ترمنځ خبرې شروع کېږي او په 1909 کال کې د مصر او اسرائیل یو تړون ترسره کېږي چې په دې کال کې مصر چې دا اسرائیل په رسمیت پېژني او په مقابل کې اسرائیل د مصر نه چې هغه په 1918 کال کې کومه جزیره نیول شوې وه هغه بېرته ورکول کېږي. او په 1908 کال کې د مصر انور سادات او دارنګه د اسرائیل صدر اعظم منچیم بیګن ورته ویل کېږي، هغوی د سولې نړیواله جایزه هم ترلاسه کړله. له 1980 کال څخه تر 1980 کالونو پورې اسرائیل ځي او د فلسطینیانو په خاوره یعنې ویسټ بانک، غربي بانک او غزه کې په زور سره کورونه او شارکونه جوړوي او د اسرائیلو حکومت لخوا یو مستقیم او غیر مستقیم ډول ملاتړ کېږي. او خپله د فلسطینیانو تر نومې په لاندې راځي، ځکه چې اصلا د ویسټ بانک د ملګرو ملتونو سازمان د هغه پرېکړه په اساس چې په 1940 کال کې شوې وه د فلسطینیانو راتلله، خو د دوی په زور سره دلته ویسټ بانک ته لاړل او هلته تقریبا ډېر زیات شهرکونه او کورونه جوړ کړل. خو په 1980 کال کې انور سادات په دې خاطر وژل کېږي چې یهود یې په رسمیت پېژندلي دي او هغه نفر چې دی وواژه یا د هغې تر شا کوم تحریک و، نو هغوی ته دا د منلو وړ نه و د 1990 کال تړون چې انور سادات له اسرائیلو سره کړی و. خو په هر صورت دی وژل کېږي. نو همدارنګه په 1992 کال کې په اسرائیلو کې یو حساب ویلی شو ښه صدر اعظم یعقوب رابین په نامه باندې دا صدر اعظم کېږي او دی دا خبره کوي چې PLO یو تروریستي سازمان نه ده او دا چې کوم کارونه کوي د خپل د وطن د دفاع او د خپل د وطن د رامنځته کېدو لپاره کارونه کوي. لکه چې په لومړي سر کې مونږ ویلي نو هغه چې په 1993 کال کې دوی په اوسلو کې یو تړون امضا کړ چې یاسر عرفات د فلسطین لخوا نه و او یعقوب رابین چې دا د فلسطینیانو لخوا د اسرائیلو لخوا نه و. نو د یو بل په رسمیت وپېژندل او په دې وخت کې په غزه او غربي بانک کې هم فلسطین ته لږ څه ورکړل شول. خو ښه خبره دا وه چې د دواړو ترمنځ اړیکې ډېر ښه شول. په 1994 کال کې یاسر عرفات او یعقوب رابین ته د سولې نړیواله اجازه هم ورکړل شوله. یعنې خلاصه دا چې په 1992 کال کې چې دا یو ښه کالونه وو، ځکه ښه کالونه وو چې دغه دواړو هېوادونو یو بل په رسمیت وپېژندل او یو بل ته احترام لاره. خو په یو 2 کاله وروسته په 1995 کال کې یعقوب رابین د یو کټر اسرائیلي مذهبي لخوا وویشتل کېږي او هغه مړ کېږي. هدف یې دا ده چې ده ولې فلسطین په رسمیت وپېژنده. موږ خو دا غواړو چې دې ځینې فلسطینیان ټول وباسو. نو مطلب او موضوع تاسې باید په دې پوه شئ چې د دې شخړې تر شا د چا استخباراتو یا د مختلفو کړیو لاسونه دي چې حل کول یې دومره اسانه کار نه دي. په غزه کې په 1980 کال کې د حماس ډله رامنځته کېږي او د PLO ډله ترونه کوي چې تاسې سیکولرستان یې او تاسې له اسرائیلو سره ډېر په ارامۍ ځئ
نو موږ داسې غواړو چې باید اسرائیل ټولې دې خاورې څخه وځېږي او ټوله خاوره به باید پاتې شي. نو حماس د 1993 کال تړون هم تطبیق کړ چې اسرائیلو فلسطینیانو اسرائیل په رسمیت پېژندلي وو. نو حماس په 1996 کال کې چې کوم انتخابات په فلسطین کې شوي وو هغه کې بایکاټ وکړ او هېڅ پکې برخه ونه اخیستله او همدارنګه په اسرائیل باندې بریدونه شروع کړل. نو وضعیت له دې خراب شو. نو په 2002 کال کې د دوی ترمنځ د اسرائیلو د فلسطینیانو ترمنځ اخوټب کېږي او تقریبا ډېر کسان پکې وژل کېږي. په همدغه وخت کې اسرائیل د خپلې خاورې څخه دیوالونه تاووي او مختلف سکینرونه ږدي. نو فلسطینیانو ته نور هم مشکل جوړ کړه. په 2006 کال کې حماس انتخابات ګټي او په 2009 کال کې د حماس او الفتح یا PLO ترمنځ کورنۍ جګړه کېږي او فلسطین په دوه برخو ویشل کېږي. د حماس کنټرول په غزه کې او غربي بانک کې د الفتح کنټرول. تاسو وګورئ دا ټول اسرائیل ده دې خوا، او دا چې دا ویسټ بانک ده چې دلته چې دا الفتح حاکمه ده، او دلته چې دا غزه ده چې په دې ځای کې اوس حماس حاکم ده، او دې ځای نه چې ده اوس مهال د حماس ډله په اسرائیلو باندې توغندي ورتوغوي. نو که موږ پایلې ته راسو، دلته داسې ویلی شو چې اوس مهال هم علاوه له دې چې فرض مثال دغه فلسطین خپل اسرائیلو ټوله خپله خاوره نیولې ده، بلکې دوی دغه ویسټ بانک ته هم راغلي دي. دا وګورئ شنه شنه دا ټول دوی کورونه او شهرکونه جوړ کړي. تقریبا داسې ویل کېږي چې تقریبا دا تر 9.5 لکو 10 لکو پورې کورونه دي، شهرکونه دي چې دلته په غربي بانک کې دوی اوسېږي. در حال کې دوی د ملل متحد سازمان پر اساس باندې هم دوی دا خاوره دوی نه کېږي، خو ولې دوی په زور باندې نیولې ده. نو په اخر کې زه دا وړاندیز کوم چې که څوک د استعمار پر خلاف باندې درېږي نو دا ښه کار ده، او دلته چې دي فلسطینیان محکوم دي نو باید مدد یې وشي او خپل ځان څخه دفاع وکړي. نو په اخره کې داسې ویل کېږي چې د استعمار پر خلاف باید هر ځای کې چې وي باید اواز اوچت شي، هغه په هر شي باندې استعمار باید ډیفیټ کړي یا باید له منځه یوسي یا هغه ته باید شکست ورکړی شي. نو د مسئلې حل څنګه کېدای شي؟ ځینې لیکوالان داسې وایي چې دلته باید د ټو نیشن تیوري رامنځته شي. ټو نیشن تیوري په دې معنی لکه هند او پاکستان سره جدا شو، دا رقم باید د دوی هم باید خاوره معلومه شي او بل سره جدا شي. او ځینې بیا وایي چې نه، هماغه د ملګرو سازمان کوم پلان چې ده هماغه پر اساس د بیرته دا هغه وشي، تقسیمات وشي. خو دلته یو مشکل دا ده چې د غربي سیمه کې د اسرائیلو ډېر غټ شهرکونه جوړ کړي دي، مکتبونه یې دي، هسپتالونه یې دي، غټ غټ کمپونه یې دي. په لحاظه د دې ویستل خو د دې ډېره مشکله ده. او بله خبره داسې ویل کېږي چې ځینې وایي چې نه، بالکل د فلسطین دی د فلسطینیانو ته شي او اسرائیل د دې نه وځي. نو په هر صورت دا څه وړاندیزونه وو، الله دې وکړي چې د موضوع باندې تاسې تر حده پورې پوه سوي یاست. مننه.